الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. ټولو حاضرینو محترمو علماء کرامو مجاهدینو مشرانو او زموږ د کمانډوي ځواک محترمو مجاهدینو ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په پیل کې د افغانستان د اشغال د خاتمې د تړون او د خپلواکۍ په ویاړ خپل مسلمان مجاهد ملت او ټول مسلمانانو ته مبارکي وایم او هغه اتلانو ته چې د اشغال د خاتمې او په ګران هیواد کې د اسلامي نظام د قیام لپاره خپل خور ژوند نذرانه کړي او په شهادت رسیدلي دي. لوی الله جل جلاله څخه د مقبولیت او په جنتونو کې د لوړو مقامونو دعا کوم. الله تعالی دې د شهیدانو شهادت او د معیوبینو قرباني قبول کړي او الله تعالی دې د مجاهدینو د دوی د بې مثال ستړیا او تکالیف دوی ته اجر عظیم ورکړي او الله تعالی دې د دوی لپاره د کامیابی سبب وګرځوي. ټولو هغه مسلمانانو ته چې زموږ د جهاد او مبارزې حمایت کړی دي لوی الله جل جلاله څخه د اجر عظیم او د دنیا او آخرت د نیکمرغیو او خوشحالیو غوښتنه کوم. غواړم له موقع نه په استفادې د افغانستان اسلامي امارت د اردو په اړه څو مهمې خبرې عرض کړم. د افغانستان د اسلامي امارت اردو په اسلامي او ملي روحیه سمبال اردو ده. د اردو ته له هر څه څخه مقدم د اسلام له سپېڅلي دین سپېڅلو ملي ارزښتونو او له ګران هیواد څخه دفاع ده او په دې لار کې بل هیڅ ډول سرښندنې څخه دریغ ونه کړي. دا اردو د اسلامي اصولو شرعي مصالحو ملي منافعو او د اسلامي امارت پالیسي ته ژمنه اردو ده. د دې اردو پیاوړتیا او د دې اردو د ظرفیتونو لوړوالی د ګران هیواد د امنیت تضمین کوي. په ګران هیواد او سیمه کې د عادلانه صلح سبب کیږي. د افغانستان اسلامي امارت دې ته ژمن دی چې دا اردو منظمه منسجمه اصول او ضوابط ته ژمنه مجهزه او پیاوړې کړي. له پرمختللي اعداد څخه برخمنه او په هر برخه کې ظرفیتونه لوړ کړي ترڅو په ښه توګه په ګران هیواد کې له حاکم شوي سوچه شرعي اسلامي نظام څخه چې په تیرو 4 لسیزو کې د مجاهد اولس د میلیونونو قربانیو په برکت قایم شوی دی په ښه توګه دفاع وکړي. موږ به د خپل کمانډوي جهادي ځواک استخدام روزنی تجهیز او پیاوړتیا ته د الله جل جلاله په مرسته ځانګړې پاملرنه کوو چې زموږ د کمانډوي جهادي ځواک د ننني پوځي تمرینات د دې کلک هوډ یوه ښه بېلګه ده. د افغانستان د اسلامي اردو اتلو شهکارو ځوانانو پوځي اعداد یوه مهمه فریضه ده. که موږ او تاسې پیاوړی پوځي اعداد ولرو هیڅوک به بیا په اسانه دې ته زړه ښه نه کړي چې زموږ په خاوره یرغل وکړي او له یرغل څخه د مخه به زر ځله فکر کړي. همدغه راز به د پردیو لاسپوڅو ته هم په ګران هیواد کې د فتنې او شر او فساد د برپا کولو کومه موقع په لاس ورنشي. په افغانستان کې قایم شوی شرعي او اسلامي نظام د ټول بشریت په خیر
موږ ټول هغه تعهداتو ته چې د اسلامي اصولو شرعي مصالحو او لارښوونو په رڼا کې مو ترسره کړي دي کلک ژمن یو او دا ژمنتیا خپل دیني مکلفیت او عبادت ګڼو